بسم الله الرحمن الرحیم. مادر جان سلام. وعلیکم. خوب هستی؟ شکر ده. څنګه یې مورې؟ زه بخیر. جوړې سر د ښه ده جوړې. څنګه ته؟ څه شی راټولوې مورې؟ دغه له خس راټولوم. خس راټولوې؟ هو لږ ډوډۍ پې پخه کړو، لږ خواره کې وسوځو. ښه. هوا یخه ده. هوا ساړې سوې ده نو. هو هوا ژمی سړه. را روانه ده نو. هو څه به یې کړو؟ ښه دا سوځوې؟ هو. ولې کور کې مسۍ بچیان څوک نشته؟ نارینه څوک نه نشته؟ څوک نه لرو. زه به در سره مرسته وکړم. څنګه؟ خدای دې ښه سره وکړي. څونه مرسته به موږ سره تاسې وکړي. په دې کې خو څه شی نه کېږي مورې. کېږي، دونه کېږي، ګزاره هم کېږي. ګزاره کېږي؟ لږ لږ داسې شپه پې تېروو نو هلک ډوډۍ موډۍ پې پخېږي. کور دې چېرته ده مورې؟ کور مې وړاندې کوڅه کې ده. کوڅه کې ده؟ هو هلته یوه کوټه ده نو سړه. په کور کې ګزاران کېږي؟ نارینه څوک نشته؟ نه نارینه څوک هم درلوده نو دې خاورې کې مو څه کوو. مور یو شی به درته ووایم مورې. زه په یو بنسټ کې کار کوم. امید حیات په نامه. درته څه خدمت وکړم داسې ووایم مورې. کله کله کومک موږ سره کوي، لږ خس واخلئ، لږ یو بخارۍ ته ضرورت لرو. نو خو د الله هیله ده. نور دغه ژوند ده نو که تاسې موږ سره کومک وکړئ خدای به تاسو سره ښه وکړي. زه ستا په خدمت کې مورجانې. ته خو د افغانستان ملالۍ مور یې. دا نو پرېږده نو مورې. دا پرېږده مورې. پرېږدمه. دا پرېږده مورجانې. ولې؟ دا پرېږده. ته موږ سره کومک کوې. انشاءالله الله به در سره کومک وکړي. الله به در سره مرسته وکړي. ته بس ما ته خپل کور وښیه. بس یو ساعت 2 ساعت ما ته وخت ورکړه. زه به ولاړ شم انشاءالله الله به تا ته مرسته وکړي. دا ګوره څوک هم پرېږدي هم نه. زه دا پرېږده انشاءالله. رښتیا دویم دا هم نه پرېږدي. دا به پرېږده مورجانې. تا خو یو باهمته مور یاستئ. تاسو خو ګوره دا هم نه پرېږدي. او دا نه پرېږدي. نه نجلۍ نه پرېږدي. صحیح ده مورجانې. موږ او تاسو به ځو. تاسو کور به موږ ته وښیې. یو 2 ساعته به ما ته وخت ورکړې. زه به ځم الله به مرسته وکړي انشاءالله. صحیح ده مورې. راشه مورجانې. راشه مورجانې. مورجانې سلام. څنګه یې؟ ساعت د ښه ده جوړې؟ ساعت د ښه ده جوړې؟ ساعت د ښه ده خیر کړه. تا ته مې یو چړی مې راوسته. لږ مې ښکاره مې راوسته. خواهش کوم تا ته مې خو نه خواهش کوم تا ته مې خو واده مې ورکړ. ځای لري کور کې ځای شته چې راوړم؟ صحیح صحیح. راځه خلاص کړه بس. مورې که ډېر او تېره درکړي دونه زحمت دې موږ سره وباسته. خیر انشاءالله دې اجرونه درکړي. قربان دې شم مورې. مننه تشکر. بیا هم که ضرورت شو انشاءالله بیا هم به راولو. خیر خدای ډېر ته راځه نو چای وڅښه. مننه تشکر. سلامت اوسئ. راځه ولاړ شه یو ګیلاس چای ونه څښې داسې نه والله زړه مې خو کېږي خو بیا په تکلیف ونسې. نه تکلیف راځه راځه. صحیح ده بیا به درشم یو پیاله چای به راځه بیا چای وڅښه. زویه خدای دې ښه سره وکړي. الله پاک دې ډېر او تېره درکړي. کور همدغه دی مورې؟ هو همدغه م کور ده. دلته خو هوا ډېر ساړه دی. هو نه ساړه دی. مورجانې ډېره مننه ستاسو له چای نه ډېر مزېدارې وي.
ډېر تشکر. الله دې زړه په سلامت مننه. په تاسو سره ډېر خدای پاک ښه وکړي سم دا کومک وکړه خدای ډېر او تېره درکړي چې غریبان لاس نیسي تاسو لاس د الله ونیسي الله هم توبه قبوله کړه موږ سره او د موږ د خدای د احتیاجونه وباسي ټول مسلمانان الهي آمین. الهي تاسو سره ښه وکړي دومره ځان په زحمت کړه خدای تاسو سره ډېر ښه وکړي الهي آمین. خیر یې بیا دغه زمین کې دغه هغه کې تاسو د موږ دغه کوټه هم داسې یخه ده دا تاسو سره ښه وکړي زموږ اواله مو اخیسته مننه. موږ ولیدل ستاسو کوټه ډېر ساړه دي ډېر ساړه دي. الله دې ښه سره وکړي وطندارانو وطنوالو ژمی را روانه ده که تاسو غواړئ چې په دې ژمه کې د بېوزلو خلکو سره مرسته وکړئ موږ سره په ارتباط واوسئ تر څو ډېر کسان موږ به تر حمایي لاندې ونیسو ځکه چې ژمی را روانه ده او وطنوالو په دغه وضعیت کې دی. مننه مورې. امید حیات بنسټ دا دې ښه سره وکړي ستاسو په خدمت کې دی. مننه. تشکر. خدای پامان مورې خدای پامان. دا اوس هم دا بخارۍ دا شی نه کومه په خدای د خیر سره په دې ډېر مننه. تشکر. خدای پامان.